سلامونه، وخت مو په خیر. چین په افغانستان کې د اقتصادي او بنسټیزو پروژو له عملي کولو هر اړخیز ملاتړ کړی. په کابل کې د چین سفیر ویلي چې هیواد له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان هر اړخیز ملاتړ ته ژمن دی. امریکا او روسیې پر افغان سوله خبرې کړې دي. روسیې رسنۍ وایي سرګي لاوروف او انټوني بلینکن په ټلیفوني اړیکه کې د ګڼو نورو سیمه ییزو مسایلو ترڅنګ پر افغان سوله هم غږېدلي دي. ملي امنیت د کابل په بیلابیلو سیمو کې د داعش یوه خطرناکه ډله نیول ده. چارواکي وایي دغه کسیزه ډلې په خپلو اعترافاتو کې د 150 ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په 2021 میلادي کال کې 440,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له دې شمېرې کابو 99% افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته راغلي دي. او تېره میاشت د هوایي دهلیزونو له لارې د 11 میلیونو ډالرو په ارزښت افغاني توکي بهر ته صادر شوي. د افغانستان بانک ویلي چې دغه صادرات هند، عربي امارات، چین، اروپایي ټولنې، عربستان او ترکیې ته صادر شوي دي.